طالب ځواکونو ته د ملا یعقوب جذباتي خبرو تر شا پټ راز ښکاره شو. سرچینې وایي کابل کې د ملا یعقوب او د ISI مشر ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوې. نور جزئیات هم دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستاني پلاوي سره تر لیدنې وروسته ملا یعقوب د طالب ځواکونو فراغت مراسمو کې وویل چې ځانونه هر راز برید ته چمتو وساتئ او باید د تیر په څیر داسې ذهنیت او اداره ولرئ چې د هیواد لپاره له سر څخه تیر یاست. هغه همداراز ویلي و چې د افغانستان فضا کې پردۍ الوتکې ګرځي خو زموږ له لاسه هیڅ نه کیږي. د هغه د دې خبرو وروسته یو شمېر کارپوهانو وویل د ملا یعقوب له دې خبرو ښکاري چې طالبانو له پاکستاني پلاوي څخه په کلکه غوښتنه کړې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو ته اجازه ورنه کړي، خو پاکستاني پلاوي د هغه یاده غوښتنه رد کړې، نو ځکه ملا یعقوب داسې خبرې وکړې. تازه خبر دا ده چې هندي رسنۍ وایي د طالبانو دفاع وزیر او د پاکستان استخباراتي ادارې د مشر ترمنځ جنجال شوی. د نیوز 13 رسنۍ راپور ورکړی چې له طالبانو سره د پاکستاني پلاوي د لیدنې پر مهال د ISI مشر وویل چې اسلام آباد کولی شي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هر چیرې اقدام وکړي، حتی که هغه افغانستان کې هم وي. د دې هندي رسنۍ په وینا د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ورته خبرداری ورکړی دی. ویلي دي چې موږ ته ګواښ مه کوئ، وګورئ چې امریکا د برید نتیجه څه شوه. ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو د منځګړیتوب چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د هغوی خلاف نه خپل عملیات کوي او نه هم بل چاته په افغانستان کې د هغوی د ادعا شوي حضور خلاف د عملیاتو اجازه ورکوي. ملا یعقوب همداراز ویلي چې افغانان مجبوریتونه لري، خو په دې معنا نه ده چې بل هیواد به پر افغان خاوره حمله وکړي او دوی به ورته په ټیټو سترګو ګوري. سرچینې زیاتوي ملا یعقوب ورته په ښکاره وویل چې د TTP له امله موږ مه بدناموئ، خو آیا دا معنی چې داعش ستاسو له هیواد څخه راځي؟ هغه ویلي په سیمه کې خو ټول هیوادونه د داعش سره مخالف دي، نو دا داعشیان بیا له کومه ځایه افغانستان ته دننه کیږي؟ سرچینې وایي چې همدې سره جلسه ختمیږي او د پاکستان پلاوی په خواشینۍ سره له افغانستان څخه ځي. یاده رسنۍ وایي چې په دې ملاقات کې سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وثیق هم ګډون درلوده. درنو لیدونکو، تاسو مو هم خپل نظرونه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ترڅو له تازه خبرونو او تازه معلوماتو خبر شئ.